अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीम सासुर हसन शाहिद यौ ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ویډیو کې مساسو لپاره هغه طریقه راوړې چې تاسو څنګه کولای شئ چې د خپل موبایل کې میموري ډیره زیاته سیوا کړئ. په نن ویډیو کې مساسو لپاره داسې اپلیکیشن راوړې چې په دې کې تاسو تر 100 جی بی پورې ډیټا سیو کولای شئ. یعنی که تاسو غواړئ چې زه په میموري کارت کې یا د خپل موبایل په فون میموري کې ډیټا سیو مکم او زه د موبایل په یو داسې اپلیکیشن کې خپل ټوله ډیټا سیو کوم چې زما سره فون میموري کارت بالکل خالی وي او ما ټوله ډیټا په هغه اپلیکیشن کې سیو کړی وي نو تر 100 جی بی پورې تاسو په دې کې سیو کولای شئ. د دې ډیرې زیاتې پیسې دي، تاسو موبایل به هینګ کیږي هم نه، تاسو د موبایل فون میموري او میموري کارت به بالکل خالی وي او تاسو ټوله ډیټا چې کوم دا تاسو په دې اپلیکیشن کې سیو کوئ تر 100 جی بی پورې تاسو په دې کې سیو کولای شئ. یعنی عام چې زموږ سره کوم د میموري کارت سایز دي نو زموږ سره 16 جی بی 32 جی بی 64 جی بی خو په دې کې تر 100 جی بی پورې تاسو هر یو شی سیو کولای شئ. نو حکومت ګورو دغه اپلیکیشن ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. خو ردی مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. درې بار پتا څه کوي تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي، په دغه لینک باندې کلیک واخلئ نو تاسو به ویب سایټ ته لاړ شئ. ویب سایټ کې لګ لاندې لاړ شئ، په ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ تاسو انسټال کړئ سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. دا به تاسو د خپل جیمیل په مدد سره لاګین کوئ. تاسو ته ښکاري دلته تاسو یو آپشن درکړی ساين ان وذ ګوګل. په دې آپشن چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو ته به ټولې تاسو په موبایل کې چې څومره جیمیل دي ټولې به تاسو ته شو کی. کله چې هم تاسو د ټولې جیمیل شو کړئ تاسو باقي یو سلیکټ کړئ په کوم باندې چې تاسو دا اپلیکیشن دا کوم میموري کارت والا اپلیکیشن دی یا زموږ سره داسې میموري کارت اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو تر 100 جی بی پورې ډیټا سیو کولای شئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. دا بالکل تاسو سره د میموري کارت په شان کار کوي په موبایل کې. نو تاسو ته ښکاري کله چې تاسو سره دا اپلیکیشن کولاو شي پس تاسو له آپشن درکې سکیپ، په دې سکیپ باندې به کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په سکیپ باندې کلیک کړئ ټولې نوټیفیکیشن څومره چې دا تاسو ته شو کوي هغه ټولې به بالکل سکیپ شي. تاسو دلته سایت یو آپشن درکړی تاسو ته ښکاري مینو. کله چې هم تاسو په مینو باندې کلیک واخلئ دلته بالکل کلیر تاسو ته لیکلي چې 100 جی بی ډیټا چې کوم نه تاسو په دې کې سیو کولای شئ. تاسو ته ښکاري دلته ډیر زیات په اسانه طریقه باندې په دې کې به تاسو ډیټا څنګه سیو کوئ. تاسو دلته لاندې آپشن چې کوم دی درکړی تاسو ته خیم اپلوډ فایلز. په دې اپلوډ فایلز باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ تاسو په دې کې یو فایلز هم اپلوډ کړئ نو بیا به تاسو ته دلته یو ګیلري آپشن هم شو کی. تاسو ته ښکاري تاسو له بل یو آپشن درکې اپلوډ فایلز. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو دلته تاسو له دوه آپشن درکې وي تاسو د میموري کارت نه مطلب ډیټا راغستل غواړئ که تاسو د ایس ډي کارت نه یعنی د میموري کارت نه. تاسو په ایس ډي کارت باندې کلیک واخلئ. دلته چې په کوم یو فولډر کې تاسو سره ویډیوګانې وي تاسو به د هغې نه یو ویډیو چې کوم دی نو هغه تاسو سلیکټ کړئ نو هغه به اټومیټیکلی تاسو سره په دې اپلیکیشن کې اپلوډ شي. تاسو ته ښکاري بل یو آپشن تاسو له درکې ایډ. کله چې هم تاسو په ایډ آپشن باندې کلیک کړئ نو دی اپلیکیشن ته به تاسو ویډیو چې کوم دا کب اپلوډ شي به چې کله هم تاسو په دغه جیمیل باندې دا اپلیکیشن آن کوئ نو تاسو ټوله ډیټا چې کوم دا به تاسو مخې راوړي. نو تاسو ته ښکاري دلته کوم ویډیو چې ما اپلوډ کړه هغه زموږ سره دلته اپلوډ شوه. اوس دغه ویډیو به تاسو ګورئ څنګه سمپل تاسو لاندې یو آپشن درکړی فایلز. تاسو ته ښکاري په فایلز باندې به کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په فایلز باندې کلیک کړئ تاسو له ګیلري آپشن هم درکړی یعنی څنګه چې عام تاسو سره په موبایل کې ګیلري آپشن وي. کله چې تاسو په ګیلري باندې کلیک کړئ نو تاسو چې کوم ویډیو اپلوډ کړي وي هغه به تاسو دلته شو کوي بالکل د ګیلري په شان تاسو کتلی شئ. تاسو ته ښکاري کله چې هم تاسو به دلته په دې ویډیو باندې کلیک اخلئ دا به هغه شان تاسو سره پلی کیږي څنګه چې تاسو د عام موبایل په ګیلري کې ویډیو پلی کوئ. بلکې تاسو دې ته نور فایلز اپلوډ کول غواړئ، تاسو تصویرونه اپلوډ کول غواړئ، تاسو ویډیو اپلوډ کول غواړئ سمپل تاسو له یو پلس نشان درکړي په دغه پلس نشان به کلیک کوئ به تاسو له بل یو آپشن درکړي اپلوډ فایلز نو دغه ځکه ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو دې ته فایلز هر یو څه کوم دی اپلوډ کولای شئ. نو خو ګمر ګور دا د ویډیو امید لرم تاسو به ویډیو خوښ شوي زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، پیج ځان سره لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.